د افغانستان په ختیځ کې پروت نورستان ولایت چې د خپلو شنو غرونو، ژورو درو او بېساري طبیعي ښکلا له امله د هېواد د ملي پارک په نوم هم یادیږي، سږکال د طبیعت له یوې درنې غمیزې سره مخ شو. هغه سیمې چې تل یې د غرونو، ځنګلونو او خوځنده سیندونو ښکلا د خلکو سترګې راښکاره کولې، اوس د ویجاړونکو سیلابونو د زور شاهدې دي. د نورستان ولایت د پارون ښار 2 سیلاب ځپلي عبدالاحمد او جاناغه وایي چې هیڅ یې هم د سیلابونو له کبله نه دي پاته شوي. کورونه، کښتونه، هر څه یې له منځه تللي دي. زموږ په هېڅ شی نه ده پاتې، په هېڅ شي کې هېڅ شی نه ده پاتې. ټول غنم او هر شی چې وایي لاندې شو، کورونه فقط اوس په همدغه کورو کې پروت دي، وران کورونه کې پروت دي. نو زموږ دا خواهش ده چې دغه سیلاب ته هغه سیمداره ورکړي، هغه پخوانی لاره دغه سیمداره ورکړي. زموږ دلته سرپناه چې شي نشته، والله هېڅ شي نه دي راته پاتې، نه خواړه راته پاتې، نه د مالو دپاره څه ازقه پاتې ده چې مالو ته یې ورکړو. نو دغه د خدای هیله ته ناست یو، کته والله پټیو کې پراته یو، د خلکو په کورو ته ننوتلي، 2 او 3 تقسیم کړي سره. نو مقصد سرپناه نه لرو، موږ دغه هیله ده چې وروره که موږ سره یو څه کومک وشي، دا بېرته موږ د خپله سرپناه جوړه کړو او یو 2 کورونه موږ ته جوړ شي او ګزاره او پردم پکې وشي. نو چاره نه لرو بله. او په خدای د خلکو د کورو نه موږ ته ډوډۍ راځي او مړۍ ډوډۍ د خلکو د کورو نه موږ خورو، خپله هېڅ شي راته نه دي پاتې. د روان 2016 کال د جولای په 20 د سختو او پرله پسې بارانونو له امله د نورستان ولایت مرکز پارون او شاوخوا سیمو کې ناڅاپي سیلابونه راووتل. په څو شېبو کې د غرونو له لوړو څوکو راخوشې شوي اوبه د خلکو پر کورونو، هټیو او کرنیزو ځمکو ورماتې شوې. د لومړنیو راپورونو له مخې لږ تر لږه 20 کسان په دې پیښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړی او له 80 ډېر کسان ټپیان شوي دي. در کدام وقت که امی واقعه شد، سیلاب آمد، ما خودم حضور اینجا پیدا کردم و نیم ساعت بعد آب کم شد. ما عاجلا دست بکار شدیم، جوانه امو کدام ماشینری که ما داشتیم در ولایت همش دست بکار شد. دمو موقع تقریبا بعضی مردم را زنده نجات دادیم او بعضی اجساد را کشیدیم. تا امروز الحمدلله تیم کاری با درستی با سرعت روان است او با درستی کار میکنه. انشالله تقریبا که 23 جسد پیدا شده او جنازهش برای خانهش روان کرده. تقریبا که یک چیزی جسدا زیر خاک مانده. یعنی ما که کدام معلومات داریم، مردم میگه که تو سیلاب د ټولو تاریخ نامده سي. یوازې نورستان ولایت نه دی چې دغه ډول ناوړه طبیعي ناورینونه پکې راوځي. د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو د راپورونو له مخې سږکال وچکالي د افغانستان په ډېرو سیمو کې هم شدیده ده. شاوخوا 10 ولایتونه له منځنۍ تر سختې وچکالۍ سره مخ دي. ځینې سیمې حتی له وچکالۍ او سیلابونو دواړو سره مخ دي. د لوګر ولایت یو شمېر بڼوال او بزګران وایي چې سږکال یې حاصلاتو ډول ډول ناروغۍ کړي دي. دوی زیاتوي چې تیر کال هم له ورته حالت سره مخ وو او سیلابونو یې ټول کښتونه له منځه یوړل. دغه بزګران او بڼوال له حکومت څخه غواړي چې د ناڅاپي سیلابونو او د وچکالۍ د مخنیوي لپاره خپلې هڅې ډېرې کړي او پر وخت له بزګرانو او بڼوالو سره مرستې وکړي. تپیسنگ دا قصص گلی پی بانی وسوله ترکاری مشپیاز پالا گشنیچ رومای پاک ختم که بیخی تور بانجان لیڑو دغه څه مشکلات سی و دغه ټول هغه ترکاری کړل دغه یو ناڅاپي ورځ راغله گلی راغله بس وی وهله دا خو گلی وسوله گلی د خپل د سیلاو بره د بس حالت سی وسی سیلاب د پی باندې راسي گلی پی راغله دا خو گلی وون گلی وچکالۍ سره مخې وروره سیلاونه پی باندې راځي فصلونه څوګ چونجای وی دا د غونډ ختم سو دلته ورته ګوره غونډ چونجي ول دواګانې نسته د زورم نه ورته رسیږي ټوله ده
نیمایی ناغگی کرده ده، هیچ شی نسته. و نمیگه اگر زمین اجاره گرفتیم بانجا رو میکشیم. نظر ما این است که خشکسالی خو آمده از سر تمام مردم است. دهقانا کشت کارشون پورا کردن نمیتونه، نرخ‌ها ارزان است، مالشون میمونه، به تاوان است پولگیر. باید حکومت همراه ما کمک کنه، مؤسسات کمک کنه. خواست ما این همی است که حکومت یا مؤسسات کمک کنه به مردم بیچاره دهقان. مردم غریب است، بیچاره است. دوی زیاتوي چې د طبیعي پیښو پر وړاندې د چمتووالي کمښت، د سیندونو د غاړو ناسم مدیریت، د ځنګلونو وهل او د غرنیو سیمو د چاپیریال تخریب د دې ناورینونو د پراخېدو مهم لاملونه دي. حکومت او اړوندې ادارې باید دغه چارو ته پاملرنه وکړي. خشکسالی در کشور ما شما بعد اوسط خود رسیده که خیلی زیاد شده، چون به خاطر که بعضی از دشت های ما بدون کشتزار است که با اونجا باید دولت بسیار زیاد کمک همکاری کنه، فوکسش طرف امی کشتزارهای ما شما شود، چرا که کشور ما شما است یک کشور زراعتی است. عموما اکثریت ولس و قریه و قشلاق های ما شما که مشغول کشت زراعت هستند و سیلاب که سیلاب خیلی بیرونی میکنه. به خاطر فعلا این سایه که هست، این سایه را که نمیبینین سیلاب اومه، سیلاب داره، اما فعلا امسال شکر خدا تا فعلا کدام سیلاب نامده و همین دهاقین که اکثریت سالها کشتزارشون خراب میکنه. سیلاب چی میکنه؟ این پشتای جوی از اونجا رو سراخهای موش است کرد بغل. باید دولت فوکسش بالای همین دهاقین و وزارت زراعت که پشتای جوی ها، جوی بارا، پل و پلچک اینا را پخته کاری کنه که یکی جلوگیری از سیلاب میشه، تخریب نمیکنه زمین و کشتزار و دهاقینه، و دوما یک منبع میشه که آب ذخیره میشه، آب به جای نمیره. ولا وچکالي خو دغه 2-3 کاله کېږي چې بیخي وچکالي ده. دلته په دې ساحه کې مخکې یو 15 شاوخواته په شمار باندې څاګانې وې. اوس دا ټول څه وګرځېږي د ولسوالۍ کې، دا ټول ځای شمسي ګرځېدلی ده. ټولو ځای کې چې دي څاګانې ویل سوي دي، دا د اوبه چې دي له کوزې نه راوباسي له څاګانو نه، نو دغه اوبه چې دي دغه نور هر څه ته تاوان کوي. نو که دغه دغه حکومت هغه ونکړي لکه دغه بندونه شی جوړ کړي، نو دغه اوبو ته بیا څوک ضرورت نه لري. دا اوبه دغه یو ذخیره غونته به د خلکو دپاره په مځکه کې پاتې وي. ولا هغه دوی ډېر مشکل سره مخ دي. اوس لکه موږ دا پروس کله رومیان پیاز شی کرلي ول، زموږ ډېر مصرف یې راغلی و. دلته په 13 روپۍ خرڅېدل، په 15 روپۍ خرڅېدل. هر چا دلته تقریبا 13,000 40,000 50,000 مختلف منځکې مختلف مصرفونه یې کړي ول. نو دا ټول شی په دوی باندې پاتې دي. لکه دا اوس غونتې یم څه کاله چې دي دا اوس رومیان په 50 روپۍ دي. دوی ډېر مصرف یې کړی ده. نو که دولت هم دغه هغه کړی دی، خبر یو توجه دولت دغې ته وکوي چې دغه د نورو دولتو سره یو قرارداد وکوي چې دغه انتقال کې د نورو دولتو ته د حکومت ته به هم یو عاید سي او د خلکو ته هم یو عاید سي. ورته مهال د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ملي اداره وایي چې دوی اوس مهال په ټولو ناورین ځپلو سیمو کې خلکو ته لومړنۍ مرستې رسولې دي او د اساسي مرستو د رسونې لپاره یې سروې پیل کړې ده. د دغې ادارې په خبره چې خلک باید د چاپیریال په ساتنه کې له دوی سره مرسته وکړي او له هغه سیمو لرې واوسي چې د سیلابونو د راوتلو امکان پکې ډیر وي. له بده مرغه د هیواد په کچه د سختو بارانونو، طوفان، سیلابونو، غرشویدنې او نورې قدرتي پیښو له امله 350 تنه شهیدان او 440 تنه ټپیان سوي دي. 2323 کورونه په بشپړ ډول، 8040 کورونه په نیمه ډول، 480 هټۍ په بشپړ ډول، 380 هټۍ په نیمه ډول، 419 د اوبو څاګانې او ویلې، 644 کیلومتره سړک، 315 د اوبو او برق شبکې او 680 پل او پلچکونه ویجاړ شوي دي. د دې ترڅنګ 2860 څاروي، همداراز د 15903 جریب کرنیز ځمکې حاصلات، د 4515 جریب باغونو حاصلات، 1,04,625 ونې، 2415 تختې څلورونه او 2 عادي وسایط له منځه تللي دي چې په ټولیز ډول د یادو پیښو له امله 40,015 کورنۍ زیانمنې شوي دي. له پیښو سره د مبارزې امدګۍ ادارې لوی رئیس محترم الحاج نورالدین ترابي صاحب په لارښوونه د نورستان په شمول په نورو ولایتونو کې زیانمنو کورنیو ته خوراکي، غیر خوراکي او نقدي مرستې ویشل شوي دي او په زیانمنو سیمو کې له سروې سره هممهاله د مرستو رسولو لړۍ دوام لري. له پیښو سره د مبارزې امدګۍ اداره له ټولو هیوادوالو غواړي چې د بارانونو او سیلابونو پر مهال د سیند لارو او خطرناکو سیمو ته له نږدې کېدو څخه په کلکه ډډه وکړي
زموږ د ادارې د لوري د هوا د حالاتو په اړه خبرداری ته جدي پاملرنه وکړي او احتیاطي تدابیر عملي کړي. د اقلیمي بدلونونو له امله د بارانونو بڼه بدله شوې ده. اوږدې وچکالۍ د خاورې رطوبت له منځه وړی او کله چې ناڅاپه سخت بارانونه وشي ځمکه د اوبو د جذب توان نه لري. همدا لامل دی چې اوبه په چټکۍ سره په ویجاړونکو سیلابونو بدلیږي او پراخ مالي او ذهني زیانونه اړوي.